شروع کوم په نامه د هغه ذات چې بخښونکی مهربانه دی. سهار آئیم طرفونه از هم ستاسو ورور ستاسو ملګری انعام خالد یوسفزی. هیله لرم چې روغ جوړ به یې. سره دا وخت موجود دی یو نامور شخصیت او ابراهیم تاج صاحب ابراهیم تاج صاحب تاسو ته د سهار آئیم ښه باندې هرکلی وایم. ډېره زیاته مننه کوم ستاسو هم او ستاسو د ملګرو هم دلته کې د راتګ خوشحاله شي. ډېر ابراهیم تاج صاحب مینوال به تم لري تاسو نه د کلام د اورېدو کلام به ورته ووایم چې زړه که سینه کې تنګېده جو تنګېده به که نه، زړه که سینه کې تنګېده جو تنګېده به که نه، سپرلي له ژونده ختمېده جو ختمېده به که نه. او بخښنه غواړم زه په یې کې سفر نه وم خوښ، بخښنه غواړم زه په یې کې سفر نه وم خوښ. زندګي ماته ودرېده جو ودرېده به که نه. او زه ژوندی نه وم نو غم به مې له کمې کوو، زه ژوندی نه وم نو غم به مې له کمې کوو. که څوک ډوډۍ ته سورېده نو سورېده به که نه. او دا بهانه د نه راتلو ځان سره جیب کې کېده، دا بهانه د نه راتلو ځان سره جیب کې کېده. که په تا خلک خبرېده نو خبرېده به که نه. او یاران مې نه خبرول پوه یم چې نه رادرومي، یاران مې نه خبرول پوه یم چې نه رادرومي. په ما که سخته تېرېده نو تېرېده به که نه. تاجه چې ځان درپسې نه مړه کړي ته ولې مرې، تاجه چې ځان درپسې نه مړه کړي ته ولې مرې. هغه کابل ته ودېده چې ودېده به که نه. او دوه درې شعره نور چې په ما چې څه وشو څه کېږي او چې څه روان دي، په ما چې څه وشو څه کېږي او چې څه روان دي. چاته هېڅ هم نه وایم ښه روان دي ښه روان دي. او چېرته کوچۍ د مسافر لالي په یاد کې جاړي، چېرته کوچۍ د مسافر لالي په یاد کې جاړي. د کابل سیند دی او په غاړه یې رانجه روان دي. او د چا ډولۍ د یو چا په اوږو بار ولیده، د چا ډولۍ د یو چا په اوږو بار ولیده. یو څو سړي د چا د کلي له ستانه روان دي. او ستا د هجرت په هجر دومره مجبور شوی ومه، ستا د هجرت په هجر دومره مجبور شوی ومه. اوښکې مې تم شولې له سترګو مې باڼه روان دي. او د جنګ سامان یې د تادۍ له وجې کور کې پرېښی، د جنګ سامان یې د تادۍ له وجې کور کې پرېښی. چا ته غوږ هم نږدې او زغلي پښتانه روان دي. د جنګ سامان یې د تادۍ له وجې کور کې پرېښی. چا ته غوږ هم نږدې او زغلي پښتانه روان دي. او د بېلتون غږ شو دواړه لاس یې په سینه ووهل، د بېلتون غږ شو دواړه لاس یې په سینه ووهل. لال او مرجان یې له مرۍ دانه وانه روان دي. خوب مې لیده د انقلاب نامې چرچې وهلې، خوب مې لیده د انقلاب نامې چرچې وهلې. ډولونه چورلي او زلمي په تنانه روان دي. او د چا مجال شته تاجه څوک به یې په بېرته بوځي، د چا مجال شته تاجه څوک به یې په بېرته بوځي. زمونږ زلمي که د مغرب په نشانه روان دي.